دوی کې ډېر استعدادونه شته دی خو نن به دغه استعدادونه تاسې ته درښایو. د چا د بغاوت سر تر پامیر رسېدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی. سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځې، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون. که د خندا نو باید خندا را پورې وکړه، خبرې سپکې وکړه، ستغې وکړه، سپورې وکړه، ستا اصلیت تربیوي ستا اصلیت راښایي. که ستړی شوی نه یو څو کنځلې نور. قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې، د خپلې مې راتمړې غریبۍ له مې غوښتې. بې ننګه یاره کش ستا د واده اختیار زما وې، جینۍ مې درله نه غوښته، جینۍ له مې غوښته. د مور د امیدونو دیوالونه دې وران نه شي، پیسې دې په اور وسوځي، خورونه دې وران نه شي، او د غر منګي تاوان دې په نظر د چا را نه شي، چې هر څه کېږي ودې شي خو زړونه دې وران نه شي. راځئ چې زوري وګورو چې څومره زورور دي، رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چښکر دي. د تېښتې نه خبره تېښته چرته کېږي، زه غر یم که دا ځینې خلک زناور دي. دا اوس چې زولۍ د روډکې ګرځولې، د خلکو په موږ پسې ټوپکې ګرځولې، ملګري نه د ناړختي کوي دا خلک، یارانو په پسپو پسې لټکې ګرځولې. استاد په سکول کې یو ماشوم راپاڅه، ویلې بچیه پلار دې څه کار کوي؟ ماشوم په ډېر غریب نیولې انداز ټولو ملګرو ته چاپېر وکتل، سترګې یې ټیټې کړې او روشان ته یې وویل استا جي پلار مې دماکه کې مړ دی. یو څو رڼې اوښکې په مخ راتوی شوې، د تږې ځمکې داسې جذب کړلې لکه څنځخه چې میږي راکاږي. ماشوم قصه ورته څه داسې وکړه، استا جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بکسې نه کتابونه درکم، په دې بکسه کې د پالشو کېدم. بیا د دغه ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چا نه 10 غواړم 15 راکوي، چې 15 وغواړم بیا نه راکوي. ستا د ړانده مې ورته زه کوي، ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو په دې بکسه کې کتابونه خوند کوي، په دې چاچو کې قلمونه خوند کوي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو، په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي وئ. درنو لیدونکو نو نن تاسې ته د یوې نوې او جالبې خپرونې سره حاضر یم. دغه څنګ ته مې دغه ګلالي زده کوونکي ګلالي ماشومان د دې وطن آینده ماشومان مې څنګ ته ولاړ دي او په دوی کې ډېر استعدادونه شته دی خو نن به دغه استعدادونه تاسې ته درښایو چې دوی په کومه برخه کې استعدادونه لري او په دوی په دې دومره کوچني ذهنونو او په دومره کوچنیو عمرونو کې ډېر څه په یادو زده کړي دي، هغه به ورنه اورو. نو دغه بېلابېل ماشومان مې څنګ ته ولاړ دي چې دوی لا اوس د ابتدایه ښوونځي د 3 نواله تر 6مه پورې د دې نه به پورته زده کوونکي پکې نه وي. دوی سره خبرې کول لنډې او د دوی هغه شته استعدادونه په تاسې باندې ګورو. ستړی مه شي. خیر اوسې مننه. ډېره مننه. نوم دې څه دی؟ مدثر. مدثر جانه څوم ټولګي کې؟ څلورم ټولګي کې. څلورم ټولګي کې. کوم مکتب کې؟ محلي ټولګي کې. ښه محلي ټولګي کې. مدثره څنګه ژوند دې څنګه روان دی؟ خیر دی قلاري. ښه سیم کې څوم نمرې؟ 2 نمره. رښتیا ووایه ګوره. 2 نمره. ښه مدثره ته به د زموږ لیدونکو ته څه ډالۍ ولري؟ یو بیت به ورته ووایم. یو بیت ایله؟ نه چې هر څومره راته یاد وي. ښه ډېر درته زده دي؟ زه ته ویاوه ته یو شعر په پیل کې ویوه لیدونکو ته. لیونی شوی دی وجل به غواړي، د پورې سپي ته مې مازغه خراب دي، تندر به لویږي په تندي به لګي، بس یو سړي ته مې مازغه. واه 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 دې ته چک وکړئ یو وړوکی چک. آفرین آفرین. ښه نور به څه ویې؟ یو بل بیت ویم چې دولت په والله که جوارۍ له مې غوښتې، یارانو له مې غوښتې وې، یارۍ له مې غوښتې. قسم مې دې په خدای وي که مستۍ له مې غوښتې، د خپلې مې راتمړې غریبۍ له مې غوښتې. بې ننګه یاره کش ستا د واده اختیار زما وې، جینۍ مې درله نه غوښته، جینۍ له مې غوښته. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه مدثره. نو ستا نه به نور شعرونه هم داسې وروسته ورو دې څنګ ته مې دغه بل ماشوم ولاړ دی، له ده سره غږېږو. ستړی مه شي. خیر. نوم دې څه دی؟ زکریا. زکریا خانه ته څوم ټولګي کې؟ 4م. تا دا خو هم سیمپین نه وایي؟ دا بل سیم کې دی، زه بل سیم کې. ښه زکریا څنګه یې؟ نور حالات دې په خیر دي؟ هو. څوم نمرې سیم کې؟ 1 نمره. زکریا ماشاءالله. نو ته به راته څه ووایې؟ البته شعر ویوه مهرباني. وای زما زړه زنده‌باد، خښ دی باڼه زنده‌باد، ښکلي خو نورم ډېر دي خو مړه ته زنده‌باد. واه 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 ډېر ښه ډېر ښه. بل درته زده دی؟ و. ویوه مهرباني. او د غریبۍ د لاسه ما ویل دا مې نه دي خوښې، زما ملګرو به چې یو شانته جانې کولې. اوس ته ویوه مدثر جانه. د چا د بغاوت سر تر پامیر رسېدلی، د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیره رسېدلی. سره د بغاوت جانانه ارتې تڼۍ ګرځې، تعجب نه دی په دومره رقیبانو کې ژوندون.
پټ نه شو د چا مخ ته په دوو ګوتو لمر اخیرم برابر شو هغه سر او دغه سر اورم ترنم په اللهم از د شیخان دربار ته دی راغلی د دلرې مریدان ته چرته یې جانانه ګل کچونو ته راځه د کلي هغې دنګو چینارونو ته راځه چې څرنګه په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخور مخ پسې بلا مخونه اوړي اورم ترنم په اللهم از د شیخان دربار ته دی راغلی د دلرې مریدان ته چرته یې جانانه ګل کچونو ته راځه د کلي هغې دنګو چینارونو ته راځه چې څرنګه په لمر پسې د لمر ګلونه اوړي دا ستا مخور مخ پسې بلا مخونه اوړي شویتې د آینې د مخ څېرې در پسې ترکي نور چولې انتظار زلون او زارې در پسې ترکي اشنا به چې لاړې سو مخې در نه جوړ شو یو څرک په غرونو پاتې دی لمر مخې در نه جوړ شو تتمشه تر منزله ستا د لارې مشالونه راڼه شه درته دا سپوږمۍ او ستوري ګګلیچونه منو چې دلته اوسپنه ایمان دی ټکر شوی څو ځل د رقیب سره او زما سر دی په سر شوی واه یو ښه چکچک ورته وکړئ مدثر ته چکچک وکړئ تاسې ورته چکچک وکړئ یاله ماشاءالله ماشاءالله مدثره دومره اوږد نظم دې څنګه یاد کړی دا مې ورور به راته یادوو د موبایل نه موبایل کې دې اورېدلی او بیا دې زده کړی اوس به ته زکریا شعر ووایي د سهار مولیانو سره ډزې وشوې خو دغه ډزې د اختر په سلا تېزې شوې چې راپاڅېدم مور مې ناسته وه جامې ګنډلې مور مې ووهلم پرتو خاورو غورځېدم بیا وده شوم بیا د ماشومانو په دغه شور راویښ شوم چې ومې کتل حویلۍ کې ماشومان ولاړو د اختر په سپینو جامو ټول سنبالو مور مې ویل ورته چې ودرېږئ میوه درکوم چې تر کوټې پورې راتله ما ځان بیا وده کو مور مې د کټوۍ نه د غنمو نیزر په خپل پلو کې واړولې بیا وته خو زه نور پوه نه شوم د مور مې یوه خبره واورېدله وایي ګورئ بچو خفه نه شئ زه کونډه یم بچو خفه نه شئ زه کونډه یم خو ماشومانو د غنمو نې وانخیستلې مور مې په ډک پلو په سترو قدمونو راغله انینې په یو چچان کې ور واړولې په سوچ کې کېناسته تندي ته یو لاس ورکو د سترګو نه دوه غټې غټې اوښکې رالې بیا نورې راغلې بیا زه خړ مخ له فرتو خوا راپاڅېدم او ورته ومیل مورجانې زه جامې نه غواړم خدای ته په هر اختر کې ولې جاړې وایي متي ولایا ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې متي ولایا ته لا په دې مجبورۍ نه پوهېږې ډېر ښه زکریا خان ته هم چکچک وکړئ ډېر ښه نو یقینا ملګرو دغه څومره اوږده نظمونه چې دي دواړو ماشومانو زده کړي نو دغه که زه هم پې ډېره خواري وکړم په ډېرې سختۍ سره به زده کړم خو دا د دې معنا لري چې دوی استعدادونه لري او دغه استعدادونه باید رابرسېره شي چې دغه عمره اوږد شعر یادولی شي نظم شي یادولی نو په دې هم پوه شئ چې کتاب هم درته حفظ کولی شي خو د دوی بس یو څه هڅونې تشویق ته ضرورت دی چې دوی تشویق شي او هغه خپل استعدادونه نور هم وغوړوي د دوی سره مجلس خوندور دی یو څه به اوږدېږي کې به نو که نه کینو راځئ کینو چې لږ ستړي نه شئ نور شعرونه به په ناسته وي او صحیح ده ښه مدثره نو بل شعر خو به هم راته وی بل وی او مهرباني په یو تیلي سېزل شي په دنیا به اعتبار نه کې انسان یم لالچي یم په ما به اعتبار نه کې او د دې خلکو په زړونو درته ښې پولۍ ولاړې د دې خلکو په مخامخ خندا به اعتبار نه کې او د غر عمره وجوده د یو موټې خاورې جوړې د سر اکثر وځي په سا به اعتبار نه کې هاي ډېر ښه ته ستړی مه شي نوم دې څه دی زکریا زکریا ته څوم سیم کې څلورم څومه نومرې نومه دا دې څه دی دا مې ورور ښه تاسې دواړه ورونه وئ هو ماشاءالله زکریا او مدثر که نه ته به شعر وایې زکریا هو ښه دلته موږ سره بل زکریا هم دا دی ناست دی ته هم شعر وایې مهرباني که د خندا نو باید خندا راپورې وکړه خبرې سپکې وکړه ستغې وکړه سپورې وکړه ستا اصلیت تربیوي ستا اصلیت راښایي که ستړی شوی نه یو څو کنځلې نور واه ډېر ښه زکریا بل شعر درته زده دی زه ته بل یاد که بیا به درنه وروسته واورو صحیح ده ویوه مهرباني زر په تندر ولا خو زور نه ویلم پوله پټی نشته خو ورور نه ویلم جنګ تر سپو کار دی ګزاره ښه د خپل خلک خپل کلی خپل کور واه ماشاءالله تاسې خو سم نابغهګان راټول شوي وئ ښه ماشاءالله ته راته څه وایې نور څه خو به وایې که نه مهرباني مور خو کعبه ده مور خو قبله ده مور د ملا تیر دی پلار مصور دی تره لاس او خپې دي تربور بڼې دي نیا نازولې نیکه نیازبین دی نوسی نوسی خو د سر مازغه دي دا خلک ویښ کوي دا خو اوده دي یو څو رښتې دي بلا خوږې دي خو د دې خلکو سترګې ړندې دي مدثر پاگل دی د هر چا خپل دی مدثر که خوار دی د هر چا یار دی شعر دی خپلو ښه مدثر زه چې دا دومره دې زده کړی دا دې هم حق دی چې خپل نوم پکې یاد کړي صحیح ده که نه زکریا ته به بل شعر وایې راته که نه
ویې وه مهرباني د مور د امیدونو دیوالونه دې وران نشي پیسې دې په اور وسوځي خورونه دې وران نشي او د غر منګي تاوان دې په نظر د چا را نشي چې هر څه کېږي ودې شي خو زړونه دې وران نشي ډېر ښه ډېر ښه ماشاءالله ماشاءالله ته داسې لږ رانږدې شه دې بل سره زده کوونکي سره هم خبرې وکړو ستړی مه شي نوم دې څه دی علي خانه ته څوم سیم کوي څلورم کې تم څلورم کوي ښه ته به څه وایې راته زه به ورته یو دوه شعرونه ویې وه مهرباني دا اوس چې جولې د روپوډه کې ګرځولې د خلکو په موږ پسې ټوپه کې ګرځولې ملګري نه د ناړختي کوي دا خلک یارانو په پسپو پسې لټه کې ګرځولې ډېر ښه ډېر ښه بل وې هو بل ویې وه مهرباني له تکلیفونو سره ژوند تېروو له ترخو وختو سره ژوند تېروو څوک امن غواړي څوک جنګونه کوي له داسې ورونو سره ژوند تېروو ډېر ښه ډېر ښه ډېر مدثر نورم څه په زړه دي مدثر به لږ نورم واورو ګوله شر او شور له نږدې مه ورځه ای بچیه اور له نږدې مه ورځه پلار به مې ویل ته خپل سبق وایه لو مه کوه لور له نږدې مه ورځه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغه سړي خور له نږدې مه ورځه خور به مې ویل پام د وراني په نیت وروره د چا کور له نږدې مه ورځه واه ډېر ښه ډېر ښه مهرباني بله مو ویوه راځئ چې زوري وګورو چې څومره زورور دي رامخکې شئ د چا چا په سرونو کې چې ښکار دي د تېښتې نه خبره تېښته چرته کېږي زه غر یم که دا ځینې خلک زناور دي واه ډېر ښه ډېر ښه مدثر جانه دومره ډېر شعرونه اورې ډېر چې زده کوي که څنګه اورم ښه کوم شاعر دی ډېر خوښېږي نوم یې ته زده دی څوک منیر دی ډېر خوښېږي ښه منیر بل شعر راته ویوه دې دا یو غلط کو کم یو تی صحیح یو دا نن چې زولۍ د روپو ډکې ګرځولې دې خلکو به زموږ سره ټوپکې ګرځولې ملګري نه وخت تېري کوي دا خلک یارانو په نستوڼو کې لټکې ګرځولې دې خو دغه شان ونه ویو څه نه دي ویله سپوی پکې ویل ښه زه ته بل شعر ویوه مهرباني په بدنیتۍ چې څوک راغلی سر یې نه دی وړی دنګو ځوانو دنګو سرونو دلته خم خوړلی په دې زانګو کې فطرتي داسې لقب پروت دی چې روغ ترېنه ځي خامخا ماشې لړم خوړلی او موږ غریب یې خو د چا برند کتو ته ټیټ نه ګورو هر یو کوستاخ ته مو سر سترګو ته لیکې ایښې د همت دنګې مینارې مو تر اوږو ټیټې دي هرې بالۍ ته سرونو پر پاوړی خېجو ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه زکریا څنګه ته نور څه وایې څه دې زده دي که نه ختم شو ته ویوه مهرباني وای زه خو دا انسان عزت کوم او که مې غیبت کوي نو بد به کوي زما په زړه کې در چا احترام څوک چې نفرت کوي نو بد به کوي واه ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښه بل کوم زده کوونکي د شعر زده وي تا د شعر زده دی نور شی ته زده دي کتابچه کې لیکلی کتابچه کې دي لیکلی کتابچه در سره ده که نه داسې که ته کتابچې نه وي او زه چې دا ستا انتخاب به واورو چې څنګه انتخاب دی داسې ته لږ راوړاندې شه مو داسې چې هغه لږ راوړاندې شي مخې ته ښه زه ته کتابچې نه ویوه ویوه مهرباني زه اوس څوک نه لرم له شا راته نارې نه وي څوک پاتې نه زما پر غم مې د غارې نه وي زه اوس کوڼ شوی یم غوږو ته مې جرس نه رسي غم دومره سخت کړم چې د غم را باندې پس نه رسي واه ماشاءالله نو درنو ملګرو بیا هم یادونه کومه دغه ماشومان چې دي له استعداده ډک دي یوازې دا ماشومان نه د ګل وطن ټول ماشومان هر ځای کې چې وي او زمونږ دغه هیواد چې جګړو ځپلی دی بیا هم دغه نیالګي د وطن د معرف د بڼ نیالګي دوی ذهنونه نوي دي دوی ذهنونه ډېر قوي دي او د زده کړې لپاره ډېر برابر دي خو یوازې دوی د زمینه سازي تشویق او هڅونې ضرورت دی نو دوی سره مجلس نورم خوندور کېږي ډېر ښایسته څه وایي خو بس مدثر نه به یو څه اورو بیا به خدای پاماني کوو زما به په رګونو کې سړی نه وچېږي دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیارېږي دا ژبه به هغه وخت رښتیا غږېږي که څوک پرې خوشحالېږي او که څوک پرې خفه کېږي ډېر ښه ډېر ښه زکریا ته څه وایې خره کې ټپه ده ویوه ته ما په ملي بیرغ کې خښ کړئ چې دښمنان په مرګ یې هم وځورومه واه ډېر ښه ډېر ښه مدثره ته څه وایې زور به معلوم کما لږ خو دې تر څنګ راشي جنګ منم د سپو کار دی بس ښه سړی تنګ راشي ډېر ښه ډېر ښه نور
بس نور راته نه دي ښه درته زده دي خو دې وخت کې فکر کې نه راځي لکه چې اوس هم راته یو یاد دی زه اوس یو دغه یو به دا به اخرنی شي استاد په سکول کې یو ماشوم راپاڅه ویلې بچیه پلار دې څه کار کوي ماشوم په ډېر غریب نیولې انداز ټولو ملګرو ته چاپېر وکتل سترګې یې ټیټې کړې او روشان ته یې وویل استاد جي پلار مې دماکه کې مړ دی یو څو رڼې اوښکې په مخ راتوی شوې د تږې ځمکې داسې جذب کړلې لکه څنځخه چې میږي راکاږي ماشوم قصه ورته څه داسې وکړه استاد جي زه چې کله کور ته لاړ شم د دې بکسې نه کتابونه درکم په دې بکسه کې د پالشو کېدم بیا د ښار دغه ړندو خلکو له د پیزارونو صفایي کوم چې چا نه 10 غواړم 15 راکوي چې 15 وغواړم بیا نه راکوي تا د ړانده مې ورته زه کوي ما نه تر اوسه چا تپوس ونه کړو په دې بکسه کې کتابونه خان کوي په دې چاچو کې قلمونه خان کوي په دې چاچو کې خرنګونه خان کوي ماشوم قصه لا ختمه کړې نه وه خو د چوټۍ ټالۍ ووهله او خاموشي ورسره ماته شوله په تلو تلو کې استاد جي ته ویې بې ادبي ما په ودسیر وایي چې د لوږې نه مرم نه سوال د چا نه څله وکړم رزق هغه راکړي نه ښه ورپسې خپله وکړه درنو لیدونکو نو مدثر په اخره کې ډېر داسې نظم وي او چې په واقع هم خفه کوونکی و نو دغه ماشومان تاسې وکتل چې ښځینه ته څه وې راځه دیزې ته راشه شعر وې شعر شی ویلې راځه راشه دیزې ته له ډاډه راځه نو مونږ خو خدای پاماني کوله خو دا ماشوم د دې په زړه څه دي دا به مو اورو ته څه وې مهرباني وویه زر پتن در وله خو زور نه بیلم پوله پټی نشته خو ورور نه بیلم جنګ څه د سپو کار دی ګزاره ښه د خپل کلي خپل کور نه بیل ډېر ښه نو درنو لیدونکو دغه نن ورځ د ګلالیو ماشومانو د ګلالیو زده کوونکو سره ستاسې لپاره مونږ خپرونه چمتو کړله نو د نن ورځې خپرونه مو همدا وه تر بلې خپرونې پورې تاسې ټول په لوی الله سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ